د مارغه بچی چې چرګه پیدا لوی کړي په فطرت کې الوت وي په هوا شي او چې پښتون د مولا لاس کې تربیه شي د خپل پلار په لاره نه ځي د مولا شي او د مودونه مې په ذهن راسواره دي ستا یادونه دي قسم سړي خواره دي او زما ذهن څه داسې منتشر کو لکه څنګه چې پښتانه خواره دي یوه قطه بله چې نتیجه د غلطۍ فطري عمل دی غیر فطري ده پیمانی په غلطۍ او بریکوټ نه په ښکته پسې اوړې د کالام په لاره نه راځي ګورتۍ دا یو څو قطې خو مې وویې اوس د سره نورې قطې شریکومه د پښتون په موضوع باندې د ځان په موضوع باندې د سماجي رویې ما ډېر شی قطې لیکلي دي تقریبا 1400 قطې مې لیکلي دي ممکنه خو نه ده چې تاسو ته ټولې وویلی شم خو څه به د سره شریکې کړم د ځان په موضوع ما لیکلي دي چې ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه نرم خوراک سخ را باندې ولګي او ځان باندې چې ډېره خواري وکړمه ښکلی شم خو وخت را باندې ولګي او زه مینه ویشم خو د بل نه مینه هم غواړم چېرته چې مینه نه وي هلته کې مې زړه نه لګي او په هغه ځای کې ناسته نه کومه ساه مې وځي چې په چا ښه نه لګم یا را باندې ښه نه لګي او که هر څومره مې ملګري هوښیار بولي خو د خپلو ستړو حل مې زده نه کو او که په ډېرو هنرونو کې استاد شوم د دولت ګټلو چل مې زده نه کو او نن په یو بورډ مې دا تحریر ولیدو د کیمرې سترګه ګورې تا ته ګوري ما زړه کې ووې په دې شکر کوه چې تا ته نه ګوري او ما ته ګوري او خدایه موږ یو بل ته داسې شریفان کړې لکه څنګه چې په چیک پوسټ کې شریفان یو او دا خوبي د شرافت کرا کې راغله بیا به موږ د هره پته په امان یو او په یو حال کې مې خوښه دوه رنګینه د مرګرو پرېدم بریتو کې تور او سپین په زور ترې نه وباسم او چې کله په مقدار کې سپین د تورو نه سیوا شول نه سپین به پکې وي او بیا به تور ترې نه وباسم مننه جی په یو حال کې مې خوښه دوه رنګینه د مرګرو پرېدم بریتو کې تور او سپین په زور ترې نه وباسم او چې کله په مقدار کې سپین د تورو نه سیوا شول نه سپین به پکې وي او بیا به تور ترې نه وباسم او دغسې یو شعر بل دی چې برید مې تور دی خو د سر ویښته مې سپین دي زما برید زما د سر نه کشران دي او مودې وشوې زه لا هغسې ماشوم یم خو همزولې مې زما نه مشران دي دغه شانتې زما سره بله موضوع ده دا هلکان پکې ناست دي مخامخ راله د رومان موضوع ده امام منظر صاحب رومان هم زموږ د ژوند برخه ده زه په خپله شاعرۍ کې داسې په وړو کې د مالګې برابر رومان کوم چې هلکان خوشحاله وي چې داسې پیمانه د حسن چرته ده څوک چې پې د یار د ښایست طولو کې او ستا لشې لشې ازغي ازغي باڼه باغ ته لکه څوک د غنو شپولو کې بس بله به ووایم ته او بیا چې نه یم نازونه به دې څوک وړي په وړو خبرو مه مرورېږه او د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه شته بې تپوسه زه راځه پکې اوسېږه راویښ شو خلک جي دا رومان ښه او ستا د نازونو اداګانو لوګې ستا د نرۍ نرۍ خندا به وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلمه چې زه څه شوتل نه یم چې بیا به اوس او چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي ګرانه زه به د چړو په څوکو درشم او ته چې ما پوخلا کوې څومره مزه کړي کله کله درنه ځکه مرور شم او بله خطه ده چې څوک چې د نیستۍ په جرنده دل اوسي هغه د هستۍ د کوره لرې وي او مینه په نهره خېټه نه کېږي دا خو د مړې ګېډې خبرې وي او ته مې یار نه شوې ټول کلی مې دشمن شو عجیبه غوندې عمل لا سره وشو او د ټول عمر کړاوونه مې سین یوړل د شیطان په شانې چل لا سره وشو او ټولې خوشحالۍ جانان ستا شولې ټول غمونه راکه زه یې وړی شمه
او غم د کړم بلد د هر ستم سره اوس په هره ګرانه لاره تلی شم او یو وخت او یو توی بل دریم ګړی پکې نه و زما او ستا په منځ کې خدا دواړه ګواهانو او وخت تیر شه ته منکر شوې بل ثابوت را سره نشته بس هیڅ بچاته نه وایم چې زه او تیارانو بیا دا د پښتون په حق له یو څو ټپې دي چې ای پښتونه ای جاهله مسلمانه ته به څو پورې د غیرو ګوډاګې او خپل پردي کې امتیاز کولی نه شي بس خو هسې د ړانده د لاس غرګی او په جریب ځمکه خو څلوېښت تربوران وجني پښتانه یو بل ته څومره باتوران دي او نه پرون د قام په ننګ باندې ولاړ وو او نن د یو مرام په لور روان دي او بله قطعه ده چې نصیحت پرېږده د ځان اصلاح دې وکړه چې ته سم شي یو ناسم به پکې کم شي او هر یو تن چې د خپل کور مخه جارو کي دې کې شک نشته چې پاک به ټوله لم شي او بله قطعه ده چې خپکه دې وخویږي بیا به پاسې خو حوصله خویدوله مه ورکوه د پاسېدلو هنر مې زده که خو اول ځان لوېدوله مه ورکوه او بیا بله قطعه ده چې چرترور د خور د لاسه قتل نشو خو بس خویان دې د غیرت په نوم قتلیږي او په جاهله پسمانده معاشره کې اوبه زیزي په کمزوري ځای ماتېږي او په اسلام باندې د خپله سره تیر یو چې د مال خبره راشي په شا کېږو او په حجونو تبلیغونو ډېر مین یو خور چې خپله برخه غواړي خفه کېږو او یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې په غلا راشي کور ته هلکي سامان لوټ کی او بل غل هغه وي چې موږ منتخب کو هم مو لوټ کی او هم مو ځان ته پسه لوټ کی او چې باور یې راله مات که خپل مې نه دی چې باور پې لا کولی شم خپل دی او زه د چین په کیتي بیتي څه پوهېږم چې د مور ژبه مې وایي نه کابل دی ډېره مننه